سلامونه او نیکې هیلې لرو بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو افغانانو ورونو څنګه تاسو ته معلومات چې په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي د امن خبرې روانې دي او افغان کوشش کوي چې افغانستان کې سوله او امن راشي دنیا مسلمانان دا کوشش کوي خو د پاکستان بعضې شیطانان مولیان بعضې رذیلان مولیان چې هره ورځ د افغانستان پسې غپېږي او دا د جهاد فتواګانې اوس بیا په دې فیسبوکونو کې وروره زور یې ورته کړی زه یو خبره کوم ښکته پښتنو ورونو دا بعضې ورونه زموږ په خبره سر نه خلاصوي وایي تاسې نفرتونه جوړوئ وروره موږ نفرت نه جوړوو نه موږ چاته توهین کوو خو ستاسې په دې پاکستان کې ناست بعضې مولیان ۴۵ کاله وشو چې په افغانستان باندې فتواګانې د جهاد ورکوي او موږ دا خبره بیا هم کوو چې کوم مولا په پاکستان کې ناست او دا په افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکوي پوه شي چې دا رذیل دی منافق دی د لمنډۍ بچی دی دا غټ شیطان او غټ منافق دی ځکه چې قرآن یو قرآن دی دوه رقمه نه کېږي چې افغانستان دپاره یو رقم دی او پاکستان دپاره بل رقم دی موږ د حق علماو ته د حق مولایانو ته قاري صاحبانو ته احترام لرو موږ د هغې د خپو خاورې یو موږ دا خبره سل کړې زموږ په خبره هغه پوهېږي هغه حق او ناحق پېژني ځکه قرآن یې ویلی د قرآن په معنا پوهېږي خو دا د هغه پزولامان ته مې یو چې دا غپېدلي نور در وتړه د پزولامان پارټۍ والا د هغه پزولامان پارټۍ والا چې د امریکې سفیر سره ملاقات و لیدلي او د امریکې سفیر ته ویل چې ما د پاکستان صدر اعظم که وزیر اعظم مې که نور چې غواړي چې دلته بمبارۍ وکړي مدرسې بمبار کړي قاریان مړه کړي علما مړه کړي دا ټول کارونه وکړه خو ما د اسلام آباد په چوکۍ کېنوه دا د هغه پزولامان د پارټۍ خلک دي دا نه منې کېږي زموږ د افغانستان نه زما بچیان وژني زما په وطن کې زما وطن د تبعي سره مخامخ کوي نو دلته څنګه دلته مولا ویم اول د دې دواړو ویډیوګانې در باندې اورم بیا د سره افغانانو خبرې کوم خو ځوانانو غږ به را سره بدرګه کوئ د دې خبرې دواړو واورئ بیا سره خبرې نو پاکستان زموږ سره مور ده او که زور مې ګوري نو لږ ګاونډ ته لاړ شي که زور مې ګوري لږ داسې ګاونډ ته چکر ووهه چې هلته ما کمه لوبه سورسټي څه وکړه پلار نیکه نن هم باز خټګی وایي نجیب شهید زه ډېر افسوس سره دا وایم نجیب غلام ویا د روس نور محمد ترکی غلام شولا گزارو کا فائرنگ پہ کینا مارا تدا موبائل مجاہدے تب موبائل کے ڈس گئے کڈیر شوق دی راشا کہ کشمیر او افغانستان تا دے بوزم تدا موبائل مجاہدے واوري د افغانانو خنونو ودې ته زه څه ویم دا یو خو هغه دی چې وایي زما بېادبي دې معافي وي زما ښځه دومره ښایسته راکاکس مې ته خو د دنیا به یارانه شي ته یې ګنې دې نورو خلکو دا ښځې چې ته په ډیران رانیولي دي یا چې ته په کباړ کې اغوستي ته د خلکو د ښځو نه څه خبره چې ستا ښځه ښایسته ده که د بل چا ښځه ښایسته ده او بل چې ته دا خبره کوې چې پاکستان زما مور ده او که د جنګ او د جهاز مې ګورو افغانستان ته لاړ شه نو ته ما ته دا ووایه چې رذیله بې شرفه او منافقه دا قرآن چې ستا مخې ته پروت دی په دې قرآن کې په کوم ځای کې لیکلي دي چې د امریکني ټینک د امریکنیان پوجیان د امریکنۍ تیارې دلته په پاکستان کې به جهاد نه کېږي او په افغانستان کې کېږي دا وښیه ما ته په دې قرآن کې داسې کم حدیث کم داسې یو دغه راغلی دا کم ځای کې راغلی چې په پاکستان کې به جهاد نه کېږي او په افغانستان کې به کېږي او ته که دومره نرې چې ته داسې ځان نیغ کې ته ورشه په دې اسلام آباد کې 4,000 بلیک واټر پراته دي د امریکانیانو په سلهاو بنګلې اغوستي دي ته ورشه هلته د جهاد خبره وکړه چې په همدې پاکستان کې تاسو ځوړندی او که نه یې ځوړندی ورځینه منافقه دی زما وطن ته دې ولې ایښې ده و د خدای په قهر ککړ شي چې ستا دا پړګی راوالم او ستا په دې مرۍ کې واچوم او دې ګیرې نه دې ونیسم په خدای افغانانو ورونو لرو برو پښتنو ورونو چې زه شو چېرته د افغانستان رئیس جمهور وی چې دا ما نه مکتب جوړو نه مې شفاخانه جوړوله دغه شانې مولان مې د تیغ نه تېرول په خدای چې دا ختم کې خپله امن راځي والله چې هم به په افغانستان کې امن هم به په پاکستان کې امن د دې د لاسه زموږ بچیان تباه او برباد دي د دې د لاسه زما وطن تباه او برباد دی اوس تاسې خپله قضاوت وکئ چې په قرآن کې هم دغه جهاد یو افغانستان کې ته راغلی چې په افغانستان کې به جهاد کېږي
یا دا د جنت ګټل هماغه په افغانستان کې دا بیا ورو چې ته دا وایې چې زما مادر وطن دی پاکستان، نو دا ستا پاکستان کې ستا مادر وطن دی، ولې پکې دا ستا د مور کالي ولې د انګریزانو دي؟ دا ستا د مور کالي، دا ستا د مور قانون ولې د کفارو قانون دی؟ هغې ته ستا خوله نه جوړېږي او خوله د افغانستان ته جوړه ده. وته خدای په قهر ککړ شي رذیلانو بې شرفانو، دا زمونږ وطن ولې په قلاره نه پرېږدئ؟ ولې مو ور اچولې دې لرو برو پښتنو افغانانو ته تباه او برباد هم کړو؟ بیا خلک وایي کنځلې او بدې ردې وایي. نو تاسې منافقینو ته چې کنځلې ونه کړي څه شی ورته وې؟ اوس تاسې خپله قضاوت وکړئ چې دی راځي د ټانک تېرېږي د حقاني مدرسې مخې ته تیاري دلته دې نه ځي، هر شی مهمات ځي، په بلنهاو ډالر پاکستان واغسته، دلته جهاد نه کېږي چې د کفر قانون دی. زما قانون چې اسلامي دی دلته جهاد کېږي. ایا دا قرآن سره د قرآن غلط ترجمه کوي که نه کوي؟ د دې وجل پکار دي که نه دي پکار؟ نو خدای ته وګورئ، موږ تاسو ته افغانانو پښتنو ښکته پښتنو ته موږ ویو چې دغه شان دي رذیلانو پسې راوچت شئ. دا د جهاد دغه ټاپې نورې موږ باندې مه ورکوئ. موږ پرېږدئ، ژوند ته هم پرېږدئ، زندګۍ ته هم پرېږدئ. او دا بل چې دی ډاکټر نجیب داسې دی غلام دی دا دی واغه دی، ته د دې خبرې ته واوره. ډاکټر نجیب انشاءالله بهترین جنت به هغه ته الله ورکړی. هغه ټوله دنیا هغې ته د هغې خبرې نن سبا هر سړی چې اوري په زړه ټکور دي او ته به مردار دي دوزخ ته. بخښنه غواړم افغانانو ورونو، رڼم تاو کوئ. خو موږ د پاکستان خلکو ته ویو چې د امن وخت دی، د سولې ټایم دی زموږ، او د فضل الرحمن پارټیان ته ویو چې دا غپېدلي نور وتړئ، دا منافقین، دا بدعتیان، دا نور وتړئ چې زموږ افغانستان پورې کار مه لري. خپل پاکستان دې پوهېږه او کار دې پوهېږه. موږ خو همدا ویو خدای دې چې زما د افغانستان نه داسې کار کېږي چې زما ښکته افغانان پښتانه وژني، په خدای چې اول بیا زه په مقابل کې ودرېږم. خو تاسې ته هم رذیلانو ستاسې زړه رحم نه کوي زموږ په دې ماشومانو باندې. خدای دې تاسې نه دا ستاسې د ګیرې نه دا د سیک ګیره ښه ده، ستاسې د پټګي نه دا د سیکانو دا پټګی ښه دی، ځکه تا په منافقت والې پټګی او ګیره چې دا یو عظیم شی دی، خو ته منافقت دپاره استعمالې. منافقه ټول منافقین هستئ دغه چې په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکوي. څوک هم چې په پاکستان کې ناست او په افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکوي پوه شي چې دا حرامي دی، د خپل مور او پلار نه دی پیدا.